او یو بل ورور پوښتنه کړې ده چې زما پر یو چا باندې قرض باندې دی لیکن هغه یې لري نه، نو زه دا قرض په زکات کې ور پرېښودلی سم که نه؟ معززو د دې دوې طریقې کتابونه لیکلي دي. یوه طریقه دا ده چې و دغه ستا قرضدار ته په زکات کې د مخه دومره روپۍ ورکړه چې څومره ستا پر باندې دي، نو چې کله هغه درنه قبض کړې بیا د هغه نه په خپل زوړ قرض کې واخله. دا یوه طریقه. دویمه طریقه دا ده چې هغه ستا قرضدار دی د بل چا نه دومره روپۍ قرض کړي چې څومره ستا پر باندې دي، نو هغه دې تا ته درکړي چې ستا ملکیت ته یو ځل رالې دویم واره بیا ته په زکات کې ورکړه. دغه طریقې دي. په دا شان نه صحیح کېږي چې یاره زما پر تا باندې 10,000 قرض باندې دي بس هغه ته په زکات کې قبول کړه، په زکات کې واخله. دا غلطه طریقه ده، په دې سره زکات نه صحیح کېږي. دا مخکنی دوې طریقې باید په کار واچولی شي. رد المحتار دویم جلد کې راځي او دا شان په البحر الرایق دویم جلد 243 صفحه کې راځي.